وكانوا لا يتناهون عن منکر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. الله فرمایي چې دی یو بل د بدو کارو سره نه راګرځول، یو بل یې د بدو کارو سره نه راګرځول، دا هم د دې د لعنت یو غټ سبب وګرځي. ګوره چې یو سړی منکر کوي، پر غلطه روان دی، غلط حرکت کوي، غلط عمل کوي، بل په کار یې چې راوګرځي چې دا مه کوه، په چپ باندې روان وایي چې نه راګرځي ملعون، بس دا د الله طرف څخه ملعون. صرف په خپل عبادت باندې څوک نشي خلاصېدلی. هسې یو واقعه مشهوره ده، وایي چې کله پر دې باندې عذاب راکلی، نو یو بزرګ په مسجد کې ناست خپل عبادت ذکر فکر یې کاوه، نو وایي چې کله د عذاب فرشتې راغلې نو خو دوی بعض ورته وایي چې دا خو په ګرد عمر یو سکند نافرماني نه ده کړې، یو سکند بس دا د الله عبادت کوي، د الله ذکر کوي، وایي الله ورته اول دی راچپه چې دا دومره خلک په دا ګناه او په منکراتو کې اخته وو، دی د ګور څه بېخبر ناست په کونج کې ناست. نو د الله نایبتوب، د نبي علیه الصلاة والسلام خلافتوب دا دی چې ته د هغه کار وکړي چې څوک منکر کوي، څوک بدعملي کوي، څوک یو داسې کار کوي، هغه د دې څه راوګرځي. لبئس ما كانوا يفعلون. الله فرمایي چې دا ډېر بد و چې دوی کوله. یعنی یو دا و چې د ځان په دین کې خبرې ډېرولې، د ځان سه انبیاو ته د خدایي درجه او مرتبه ورکوله، یو خدا و. دویم په دې کې دغه بد عمل و چې کوم چا به ګمراهي کوله، کوم چا به بدعملي کوله، هغه به دوی نه راګرځول. نو الله دې د ټولو اول زموږ پر عقیدو باندې فضل